السلام علیکم ګرانو ملګرو، خدای دوه چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. ګرانو ملګرو، ځینې کسانو پوښتنه کوله چې مونږ څنګه کولی شو چې د جیمیل آی ډي جوړه کړو. تاسو ته ملګرو کله تاسو جیمیل آی ډي جوړوئ، تاسو ته به درکړم ته صفحه راخلاصه شي، جیمیل نه کلیک وکړئ، بیا به راشئ ګوګل به انتخاب کړئ. کله چې د ګوګل انتخاب کړو نو تاسو لږ انتظار شئ، د صفحه یې مونږ ته راخلاصه کړي. نو ملګرو تاسو به همدا ډول صفحه راخلاصه کړي، نو تاسو به لږ ورته انتظار شئ چې د صفحه مونږ ته راخلاصه کړي. دلته به د خپل موبایل کوډ درنه وغواړي، هغه کوډ به ورکړئ. اوس به لږ ورته انتظار شو. نو ملګرو تاسو ته به دا ډول صفحه راخلاصه شي، بیا به تاسو ملګرو راشئ دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دغه تاسو کتلی شئ، په همدغه ځای باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته تاسو ته ملګرو دوې صفحې درکوي، یو د جیمیل آی ډي همداسې دی، یعنې فورم یې د همدې لپاره، بل د بزنس لپاره تاسو ټیک ټاک یا د یوټیوب اکاونټ پرې جوړوئ، پیسې پې ګټئ، بزنس پکې کوئ، او که دغه رقم ته جوړوئ. نو زه راځم که همدا ډول یې جوړوئ تاسو هم دا طریقه جوړېږي، او که همدا ډول یې هم جوړوئ، کومه چې تاسو خوښ یې په هماغه یې جوړ کړئ. صحیح ده ملګرو؟ نو دا کوم یو انتخاب کړئ، تاسو به لږ ورته انتظار شئ. ما خو بزنس انتخاب کړی ځکه چې زه یوټیوب اکاونټ ورته پکې جوړوم. نو تاسو به لږ انتظار شئ چې دغه صفحه مونږ ته بشپړ شي. ملګرو دلته بیا تاسو ته دا ډول صفحه راخلاصه شي، فرست نیم، سر نیم، مقصد دلته تاسو خپل یو نوم ورکړئ. زه راځم دلته یو نوم ورکوم، دغه نوم مو ورکړو، او دلته زه دغه نوم ورته بدلوم. تاسو به همدغه نوم ورکړئ. دلته تاسو یو نوم انتخاب کړئ، خپل نوم به ورکړئ، بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. زه راځم دا ځای نیکسټ باندې کلیک کوم، لږ ورته انتظار وکړو، دا صفحه مونږ ته هم راخلاصه شي. دا لوډینګ چې ختم شي لږ ورته انتظاریږو. نو دلته ملګرو تاسو ته دا رقم ته صفحه راخلاصه شي، دا یې ورځې، مونه، میاشت، یوړ، کال. زه راځم په همدغه یوړ باندې کلیک کوم، څوم کال کې. نو دلته مو کال ورته انتخاب کوم، مون مو ورته انتخاب کړو، میاشت، ورځ مې ورته انتخاب کړو، بیا به راشئ دغه بټن به کلیک کړئ. دلته تاسو په امیل یا ایمیل یې دغه به یې ورته انتخاب کړئ. صحیح ده ملګرو؟ زه امیل ته انتخابوم، راش به شئ نیکسټ به کلیک کړئ، دا نیکسټ به کلیک کړئ. زه نیکسټ نه کلیک کوم، د صفحه مونږ ته هم راخلاصه شي. دلته ملګرو تاسو د جیمیل لپاره کوم جیمیل نوم چې دی هغه جیمیل نوم به ورکړئ. نو ملګرو دلته به تاسو وګورئ، ما خپل نوم هم ورکړی، رابشئ دلته به نیکسټ به کلیک وکړئ، لږ ورته انتظار شئ. دلته به تاسو ورته ولیکئ ګما جیمیل ډاټ کام، دا به ورته ولیکئ، بیا به راشئ نیکسټ به کلیک کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په نیکسټ نه کلیک وکړئ، تاسو به دا ډول صفحه راخلاصه شي. دلته به تاسو دغه دریو کې یو ورته انتخاب کړئ، اوته، 50، 200، 140، 503، دلته یو ورته انتخاب کړئ. نو دلته تاسو خپله کتلی شئ، دا یا دا او یا دا. زه راځم ریحان افغان، دا 50 ته انتخابوم. کله چې 50 ته انتخاب کړو، بیا راشئ نیکسټ نه کلیک وکړئ، ورته انتظاریږو. دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ، خپل د خوښې پاسورډ ورکړئ. زه راځم پاسورډ ورکوم. نو ملګرو ما پاسورډ ورکړو، رابشئ بیا په نیکسټ به کلیک وکړئ. زه راځم په نیکسټ کلیک کوم، ورته انتظار وکړئ، دا صفحه مونږ ته هم راخلاصه شي. نو دلته ملګرو تاسو خپل موبایل نمبر درڅخه غواړي، دلته به دا نشان باندې کلیک وکړئ، دلته به خپل کنټري یعنې خپل هیواد انتخاب کړئ. نو زما افغانستان دی، دلته به خپل نمبر ورکړئ. زه راځم خپل نمبر ورکوم. ګل نمبر مو چې کله ورکړئ، بیا به راشئ نیکسټ باندې کلیک کوئ، که نمبر نه ورکړئ سکیپ انتخاب کړئ. زه نمبر ورکوم، نیکسټ نه کلیک کوم، راشئ نیکسټ نه کلیک وکړئ، دا لوډینګ چې هم ختم شي. نو ملګرو کله مې چې نمبر ورته بشپړ کړل، تاسو ته به درکړم صفحه راخلاص، بیا به راشئ نیکسټ به کلیک کړئ، نیکسټ به انتظار شو ورته. او دا لوډینګ یې هم ختم شي. نو زمونږ اکاونټ به بشپړ ډول خلاص شي د جیمیل آی ډي د بزنس لپاره. اوس به وګورو چې زمونږ آی ډي جوړه شوې ده او که نه. نو راشئ دغه جیمیل نه کلیک وکړئ، زه راځم جیمیل نه، رابشئ دغه آی ډي به انتخاب کړئ، خپل آی ډي. نو تاسو وګورئ زما مخکینی آی ډي او بل او دغه وګورئ، دغه این دی زما آی ډي. راشئ په همدا ځای کلیک وکړئ، ورته انتظار شئ چې اکاونټ راخلاص شي.
نو ملګرو تاسو وګورئ زما اکاونټ بشپړ ډول راخلاص شو. نو دلته زما یو جیمیل او دوهم جیمیل مې هم دی. نو دغه کلیر کوم او دغه تاسو وګورئ زما اکاونټ بشپړ ډول راخلاص. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې د جیمیل آی ډي په بشپړ ډول جوړه کړئ د بزنس لپاره. ملګرو که ویډیو مو خوښ شوی ویډیو حتما در سره لایک کړئ، یو خوندور کمنټ هم پرېږدئ. مننه.